زموږ څه مشرانو باران شروع دی هغې ته م انتظار کوو او د دې نن پریس کانفرنس زموږ دا مقصد دی چې یو واقعه په دې 15 تاریخ باندې زموږ په علاقه جان آباد کې شوې وه او هغې متعلق چې کوم دی نو په پریس کې او په سوشل میډیا باندې ډېر یو نیګیټیو پروپاګانډا شروع ده او مونږ خو دا غوښتل چې بس پولیس او انتظامیه د خپل انویسټیګیشن خپل کاروایی وکړي خو زړه ته م دا یو یره راغله چې کیدی شي د دې نیګیټیو پروپاګانډا په وجه زموږ دا شی ډیریل نشي نو د هغې د وجې نه مونږ دا پریس کانفرنس راوښتی چې مونږ تاسو ته خپل موقف په دې هر څه کې بیان کړو سټارټ به زه د دې نه اخلم چې دا مسله شوې څه ده او ولې دې حد ته راورسېده په دسمبر 2021 کې زما او زما د سابقه وایف نادیه بیبي سپریشن وشو او په جولای 2023 کې فارمل ډیورس وشو سپریشن نه څو میاشتې مخکې د خپل د مهر ډیمانډ وکړو چې ماته د خپل مهر راکړی شي خو ورسره دا خبره وکړه چې زما ځمکه نه ده پکار ماله به د هغې ویلیو راکوی نو په دغه زه اګري شوم خو چونکې دا یو ډېر غټ اماونټ جوړېده او دا نه روپۍ چا سره نه پرتي رډي او نه چېرته انویسټ نو هغې دپاره ما د ارینجمنټ دپاره د بندوبست دپاره یو 4 میاشتې ټایم ته غوښتو کم ته چې یو وخت سره هغه اګري شوه خو بعد د هغې چې 2-3 میاشتې تېرېدې نو الله عالم چې زړه ته یې څه راغلي دي خو هغه لاړه عدالت ته او عدالت کې زما خلاف د مهر دپاره کیس وکړو نو زما تھرو آؤٹ دا اوس په اجسان لیټیګیشن لګیا دی نو دې کې تھرو آؤٹ دی ته ما دا آفر و چې یاره ستا چې کوم مهر دی ستا چې کوم حق دی هغه مې ته په ډے ون هم انکار نه دی کړی اوس هم درته نه کوم او بیا به هم درته نه کوم دا ستا حق دی دا دله خدای درکړی دی دا به زه در کومه دا زما بچو ته میلاویږي چې تاله در کوم زما بچو ته میلاویږي نو دغه شی په ډه کې رانولې خو دا 6 میاشتې ټایم مې احتیاطاً په دې ته وغوښتی خو هغې انتظار ونه کو او هغه لاړه عدالت ته او په عدالت کې بیا نور داسې شیزونه پای کیس کې راواچول چې هغې څه د دې هېڅ لینا دینا نو د دې حق نو او هغه شیزونه دې عدالت ته راښکل هغه عدالت کې مین پوینټونه خو نور هم مین پوینټونه پکې درې وو یو د کلي ځمکه یو د حیات آباد کې 2 کناله پلاټ او یو د بالکل یو بې بنیاد دعوه کړې زموږ په یو فرنیچر ورکشاپ د فیکټري د پاکډینش په نوم باندې په هغې باندې دعوه وکړه چې دام زما ده عدالت کې کیس وچلېده 100 میاشتې او فیصله پې داسې راغله چې کومه ځمکه دې ته 80 کنال په مهر کې لیکلې شوې وه هغه نن نه تقریبا 10 کاله مخکې هغې نوم ته ټرانسفر کړې ده مونږ چونکې د هغې حق خو چونکې یو کور و دا خبرې پکې نه وي چې یا قبضه یا بل څه نو عدالت ورته وایي چې دوی خپل کاروایی کړې ده دوی خپل پارټ پلی کړی دی دوی ته ځمکه انتقال کړې ده خو چونکې هغه په 515 کنال کې ستا 80 کنال ده او په هغې کې بې شماره مالکان نورم دي پای کې زموږ خویندې دي زموږ تروریانې دي زموږ کزنز دي او د هغې نه خانګي تقسیم شوی دی او نه سرکاري تقسیم شوی دی نو هغې ورته دا ډایرکشن ورکړو عدالت چې دغې دپاره به تاسو لاړ شئ ریونیو کورټ ته او د تقسیم دعوه به وکړئ چې هر چا ته خپله ځمکه پاتې شي پلاټ په نکاحنامه کې دا لیکلي شوي دي چې خریدا جایگا آن ډیمانډ دا ټکي لیکلی شوی دی بیبي چې کوم دی زموږ په حیات آباد کې کور دی په هغې باندې ګوته یې ښوده چې دا دغه پلاټ دی نو کورټ ورته هغه کلیم هم ډینای کړو چې دغه پلاټ خو یې نه کېږي ځکه چې چېرته پیرامیټر ذکر نشته پلاټ نمبر ذکر نشته فیز ذکر نشته صرف دا دی چې پلاټ خریدا جایگا لہٰذا تاله به په حیات آباد کې دی 2 کناله پلاټ بل اخلي او د کارخانې چې کوم کلیم کړی و هغه ورته مکمل ډسمس کو د هغې ثبوت او د هغې ریکارډ دا دی چې دا د فیملی کورټ فیصله ده فوټو کاپیز مې جوړ کړي ستاسو پریس روڼو دپاره دا به پلیز تاسو بیا واخلئ او دې کې به تاسو فیصله خپله وګورئ
خبرې ډېرې اوږدې دي، تفصیل ته نه شو تللی، کوشش به دا کوم چې سانې را لنډولی شم. ورپسې دی بیا لاړل اپیل ته، ډسټرکټ کورټ ته. ډسټرکټ کورټ کې لنډ اوږده یې دا ده چې هغوی هم دغه فیصله مینټین کړه د فیملی کورټ. د فیملی کورټ فیصله یې مینټین کړه. څنګه چې فیملی کورټ فیصله کړې وي چې دا فیصله بالکل ټیک ده، دې کې هېڅ الیګل یا هېڅ غلط هغه نشته، غلط ډیسیژن نه یې شوی، هغوی مینټین کړه، ویې ساتله. به حال د هغې چې کوم دی نو دا د هغې فیصلې نقل دی، فوټو کاپیز پراته دي، تاسو اخیستی شئ. ښه جي، دې دوران چې کوم دی نو دی بیا لاړل های کورټ ته، اپیل یې وکړو. اپیلونه ټول دی کړي دي. های کورټ کې دی اپیل وکړو او اپیل سره سره دی یو بل کار وکړو جی. اپیل سره سره دی یو بل کار دا وکړو چې دی هلته لوکل زموږ په چارسدې کې یو فیملی ده، بشیر خان عمرزی نوم به تاسو اورېدلي، د هغه درې زامن افضل بشیر، شکیل بشیر او خلیل بشیر ویل نون خلک دي په چارسدې کې. هغې سره دې اګریمنټ وکړو او زه به دا ووایم چې هغه اګریمنټ بالکل یو فیک اګریمنټ و. هغه به تاسو ته وخت سره پته ولګي چې دا ولې فیک و. نو کورټ ته لاړه او دوه عدالتونو ورته چې کوم شیزونه ډینای کړي دي، د هغې شي اګریمنټ یې دې خلکو سره وکړو. او دا ډېر نوټوریس لینډ ګرابرز دي، لکه ماشوم یې په چارسدې کې پیژني، که بهر خلک یې نه پیژني. د چارسدوالو کې داسې به څوک نه چې هغې د دې خلکو د کیریکټر نه او دې چې کوم روزګار دی او دې چې کوم کاروبار دی چې د هغې نه نه خبر، هر څوک ته خبر دي. دا په 20/12/2024 باندې هغې سره دا اګریمنټ وشو او په دې اګریمنټ کې دی لیکلي دي چې 80 کنال زرعی زمین 10 کروڑ، بیا 2 کنال پلاټ حیات آباد کې چې نمبر یې نشته بل څه نشته 10 کروڑ، او ورپسې پاک ډینش کارخانه 35 کروڑ چې هغه نه یو کار، هغه یو ورکشاپ د فرنیچر بس کارخانې، او د هغې غونډه ویلیو به زما په خیال 2-3 کروڑ روپۍ نه، د لیز مکه ده. د والد صاحب په نوم مې اوس هم د والد صاحب مې په حق رسېدلی دی. مالکان پکې ما نه علاوه 4 نورم دي. او هغه یو غلط کلیم چې ورته 2 عدالتونو ډسمس کو، نو هغه سودا یې کړې ده په 35 کروڑ دې خلکو دا شی ورکړی دی. او 8 کروڑ روپۍ پکې دا لیکلي چې موږ کیش وصولې کړي دي، 8 کروڑ کیش وصولې کړي. 1 روپۍ زموږ انفارمیشن مطابق دې ته نه ده وصوله شوې. دې کاغذ لیکلو مقصد صرف دا و چې دې سره په لاس کې دا نه څه کاغذ دي چې دې ما باندې راتلی شي. دا اګریمنټ کاپیز هم دلته پراته دي. په 21 باندې ما ته اطلاع وشوه چې یاره دغسې مونږ دغه شیزونه اغوښتي دي، 55 کروڑ روپو سودا ده او ګټه به سانه راکې، ګټه راته وایي ګټه به سانه راکې، او که نه کښېنې را سره بس بیا زموږ خوښه ده، که په کور درغلو، که په کارخانه درغلو، که په حجره درغلو، که په هر ځای درغلو، به بیا موږ خپل عمل کوو. موږ مشرانو سره کېناستو، سلام وکړه چې یاره دا خو اوس خبره روانې ته ځي، نو په دې کې څه کول پکار دي. بس مشرانو دا سوچ وکړو چې یاره په دې کې خاموشي اختیار کړو، دا به بهترینه خبرې، او بس ځان وایساتی، ځکه دې خلکو ریکارډ ټیک نه دی. نو موږ هم دغه شی وکړو، خاموشي په اختیار کړه، خپل تحفظ دپاره هم لږ اقدامات واغشتل، غلط به ګرځېدو را ګرځېدونه بې ټایمه بې وخته، او بس ځان ساتل هم شروع کړل. دغه دوران چې کوم دی نو جرګه په دې کې موږ ترمنځ شروع شوه. جرګه شروع شوه او جرګو چې کوم ممبران دي د جرګې هغوی خپل پکې ښه پوره کوشش وکړو، او جرګې والا دا ډیسایډ کړل، دا هر څه چې ورته وښول، نو هغوی دا ډیسایډ کړل چې یاره په دې وخت کې به نه په کارخانې خبرې کوو او نه په پلاټ خبرې کوو، ځکه کارخانه خو سره شته نه، هغه خو د دې نه کېږي، 2 عدالتونو ورته ډینای کړې ده. او پلاټ چې کوم دی هغه چې په آخري عدالت کله دې ته ورکړی شي، نو بیا به د هغې نه پس د پلاټ خبرې کوو. پاتې شوه د کلي دا ځمکه، په دې به اوس خبرو. موږ ټیک شو، یا بسم الله. نو په دې کې ها کېده دي چې دا جرګه شروع کړه، نو د 50 لاک
چې کوم دی کلیم کولو چې موږ د ځمکه اغشته په 50 لک د هغې نه دی سټارټ واغشته او 2-3 میاشتې دا جرګه وچلېده او فاینلی دی په 32 لک روپۍ باندې ریټ ډن کړ د دغې پټي 32 لک روپۍ جرب ریټ ته دې پټي ډن کو نو دې نه تقریبا دغه 6-6.5 کروڑ روپۍ ټوټل جوړېږي خو دې جرګې ته موږ سټارټ نه یوه خبره دا کړې وه چې یاره کم پیمنټ مي او د ضمانت او د عدالت په تھرو به ولې چې زموږ نور کیسونه روان دي او په دې وخت کې که موږ دا یو شی ته آوټ کړو دا به د عدالت په نوټس کې خامخا موږ راولو دا هرې جرګې سټارټ کې موږ دا خبره کړې ده او هغې موږ سره اګري شوي دي کله چې ریټ فاینل شو نو هغې نه څه وخت مخکې دوی د دې زنانه نه د دې درېو واړو شیزونو د دوی خپل سوچ و موږ پرې نه رسېدو د دې درې واړو شیزونو مختیار ته واغشتو پاور of attorney دا لږ راکړه دا کاغذ یو راکړه دا د هغې پاور of attorney ده او د هغې کاپیز هم تاسو ته پراته دي تاسو یې اخیستی شئ بیا موږ په دې کنفیوز چې خبره خو روانه ده پاور of attorney دې سله واغشته خو بهرحال وایغشته نو کله چې پیمنټ خبره شو لاول د ټایم مسله وه 2-3 میاشتې ټایم ته موږ وغوښتو هغه ټایم ته دې اګري نه شو موږ ملګرو سره صلاح وکړه موږ د ځان به لنډ تنګ کړو او دا پیمنټ به چې کوم دی ته برابر کړو میاشت کې به برابر کړو 2 هفتو کې به برابر کړو نو دې کې چې کوم دی نو هغې جرګې والا ته موږ دا خبره وکړه چې یاره ټیک شو که په عدالت باندې تاسو نه اخلی دی په عدالت یې نه شو اخیستی موږ به ډایرکټ راکوي انتقال به ورته کوو او پیمنټ به راکوي موږ یاره خیر دی که عدالت په مخ کې نه د ډي سي په دفتر کې وکړي چې یو سرکاري نماینده په مخ کې دا ټرانزیکشن وشي هغې ته هم غاړه کېنښوده موږ یاره پټواري دفتر کې دا زنانه صرف یو بیان ورکړي چې زما دا پیمنټ دی افضل بشیر ته وشي موږ به یې درته وکړو هغې ته هم غاړه کېنښوده په اخره کې مو ورته وویل چې تاسو خپل وکیل او موږ خپل وکیل دا به دواړه کېنودي چې څه فیصله وکړه موږ ته منظوره ده چې تاسو هم لیګلي سیف شئ او موږ هم لیګلي سیف شو هغې ته مه یې غاړه کېنښوده دا اوس د غرمې ټایم دی او سوال جواب دا راغی چې تاسو سره شپې 12 بجو پورې ټایم دی 12 بجو پر راته ټول پیمنټ کوي او که اون نم کو نو جرګه ختمه دا خبره وشوه او په سبا زموږ په جان آباد کې دا واقعه وشوه نو اوس به زه راشم د واقعې له او د دې به لږ تاسو ته تفصیل بیان کړم زه جي عموم نه خپله په اسلام آباد کې وم څه په کم 10 بجې وې چې خپل ملازم راویښ کړو ما زموږ یو بل کزن دی هغه فون کړی زما ډرایور ته ما موبایل آف وم خو بېغمه نو هغه اطلاع وکړه چې نیک راپاڅوه او دغسې په کلي اټیک شوی دی زه پاڅېدم رابطې شروع شوې پته څه ولګېده پته دا ولګېده چې 70-80 کسان سره د کلاشنکوف و زموږ په حجرې او په کور باندې فایرنګ شروع کړی دی دا کسان چې کوم دي په 3 فلانکوچو کې او په 5 ګاړو کې راغلي دي رڼا ورځ وه خلکو لیدلي دي د دنیا خلکو ویډیوګانې جوړې کړي دي ویډیوګانې موږ سره شیر شوي دي د چا په پروټیکشن کې چې راغلي دي هغه هم ښکاري هر څه چا چې ورته اسکورټ ورکړی دی هغه خبرې هغه هم ټول په کیمره کې راغلي دي او دی په دغه نیت راغلي چې کوم د دوی ماته سوال جواب یو شپه مخکې کړو دغه د دې نیت دی دا خپل یو کور یادی چې موږ خو دغه کور لتلو او موږ خپل زمیندارو لتلو نو وروڼو دا د 5 مرلو کور دی جوړ کړی دی میاشت مخکې دی دا پلاټ اخیستی دی او په 10 ورځو کې پکې دا 2 کوټې جوړې کړي چې لا اوس هم پکې دروازې نه دي لګېدلې نو تاسو ماته دا ووایه چې 5 مرلو کور له 80 کلاشنکوف والا راځي دا کور مونږ پې نه پوهېدو انفارمیشن را سره و خو مونږ پې نه پوهېدو چې دا دې کې دې څه مقصد دی چې دا راته مورچه جوړوي که څه کوي خو بهرحال هغه مقصد بیا مونږ ته په هغه ورځ پته ولګېد چې دوی کله اف آی آر وکړو وویل چې مونږ خپل کور له راتلو زمیندار خو سره شته نه تا سره پټې نشته زمیندار کم دي ته چا سره ملاوېږي مسله خو ټول د پټي ده ښه دوی دا وایي چې مونږ باندې په روډ ډزې شوي دي دا کوم 2 ډیډ باډیز چې د دې ریکور شوي دي دا د روډ نه 600 میټر ښکته زما په پټي کې دا ډیډ باډیز ریکور شوي دي دی راغلي دي باقاعده په دغه نیت باندې دی سنایپرو سره راغلي دي
د سنایپر ګولۍ چې کوم دي دا زموږ د بلاکونو نه وتې دي او زموږ په حجره کې دننه پراته وو. په دغې حجره کې زموږ زمیندار، د هغې زنانه، د هغې بچي، هغې ما بیدار کړي وو 3 میاشتې مخکې چې دغسې حالات دي، تاسو به ځان ویښ ساتئ. د 3 سایډونو د دغې کور نه هم بیا پسته راغلي او د 3 سایډونو دي په موږ باندې حمله آور شوي دي. او ما خپل کسانو ته دا ډایرکشن ورکړی چې جوابي به تاسو هوایي فایر کوئ. یو سړی دی چې په دیوال راخیږي هغه جدا ده، نور به هوایي فایر کوئ. نو زما خو چې کوم اطلاعات دي او کوم معلومات دي او کوم چې موږ موقع ګورو او فاصلې ګورو، دا 2 کسان هم زموږ په فایر کې نه دي لګېدلې. دا اوس نه یم پې چې دا د دې څه ټیکټیک دی، څه دي څه نه دي، خو بهرحال په ما باندې زه یم په اسلام آباد کې په دغه ورځ زاړو چارسدې ته راغلی نه یم او په ما باندې اف آی آر کړی دی د دواړو مړو. بل په دې کې دا کم ډیډ باډیز چې ما تاسو ته خبر وکړه، نو زموږ به انشاءالله هر خبره ثبوت سره بغیر ثبوته به زموږ یوه خبره نه وي لکه دا نور خلک چې څنګه لګیا دي. د دې باقاعده ویډیوز جوړ شوي او دا پولیسوالو د پټي نه اوچت کړي، دا بل چا نه دي اوچت کړی. او باقاعده د پولیس په موبایل کې دا اسپتال ته دا خلکو وړي دي. او نن سبا خو موبایل او سوشل میډیا زمانه، دا خبرې پټېږي نه. دا ټول ویډیوز چې کله وخت راغی دا به تاسو موږ ټول شیر کړو. چې کوم دا کسانو راتلل چا راوستي دي، افضل بشیر په دغه ورځ باندې کوم ځای کې خپل تور بلټ پروف پیک اپ کې دی د کسانو سره ګاډي کې ناستو، سربراهي یې ده کوله او دوی مکمل په دغه نیت راغلي دي چې سنایپرو سره راغلي دي، په دغه نیت راغلي چې په دې کې به قتل و غارت کېږي او موږ به دا ځای اخلو په زوره. نو وروڼو تاسو راته دا ووایئ چې پښتو وطن دی چې یو سړی د په کور راځي نو ته به څه کوې؟ که یو ډېر کمزوری سړی مې زیم چې یو تماچه مې ورسره او په ډز کوي خامخا، دی زما په کور راغلی دی، دی زما په حجره راغلی دی، د جرګې نه دی اړېدلی دی او زه د جرګې ممبرانو نه دا تپوس کول غواړم چې یاره زما دا تپوس به دې نه څوک کوي. یو سړي په کور باندې ته ورځه چې پای کې زنانم دي، ماشومان هم دي او ته هغې باندې 80 ټوپکمارو سره حملې کوه، کلاشنکوفو سره، د دې تپوس به دې نه څوک کوي. زه به یې کوم یا د جرګې په شکل یا به زه سرکار ته ځم، د هغې ور به کومه چېرې د ما دا انصاف دې ما ته راورسوي شي. ښه دې کې یو بل اهم خبره چې کوم تاسو ته زه وکړم، دغه ورځ باندې 2 نیمې غنټې مقابله دوی کړې ده موږ سره، دوی به 10 ډزې کولې، موږ په یو هوایي فایر کوو. خو زما په دې کې لږه نه بلکې ډېره ګیله د انتظامیې نه او د پولیس والو نه ده. کله چې دوی دا اګریمنټ وکړو نو ټولو نه مخکې چې کوم یو لا ابایډینګ سټیزن له پکار ده، زه لاړم پولیس ته او زه لاړم ډي سي ته او زه لاړم کمشنر ته او چې کوم ځای ته راته ایکسس او علاقه کې زه تلیم هلته. دا د ډي پي او خط دی او دا د په 31/12/2024 باندې کاپي هلته پراته ده، ډي پي او صاحب ته ما خط کړی دی. ورپسې جي کمشنر صاحب ته دا خط دی، دا دی چې دا کمشنر یادوي چې یاره دا زما بزنس پارټنر دی. نو زه دا وایم چې ما ته د یو کاغذ د ثبوت د دې پارټنرشپ وښیي چې زما چا سره په سرکاري هغې کې کاروبار شریک. دا کمشنر صاحب ته خط دی او د دې ډیټ دی 25/1/2025 چې په 2 میاشتو کې دا خط د ډي سي دفتر ته ونه رسېدو. نو دا ما سره انتظامیه څنګه هیلپ کړی دی، دا ما سره پولیسوالو څنګه هیلپ کړی دی. که دې انتظامیه او دې پولیسوالو غوښته دا حادثه به چرې هم نه وه شوې. ما ورته اپلیکیشن وکړو، ډي پي او څه وایي راته، په دفتر کې ناستم، ډي پي او راته وایي چې یاره لا خو یې څه کړي نه دي که نه. نو چې ویې کړل نو بیا د راسره څه وکړل، اف آی آر یې زموږ نه اخیسته. په یو کور باندې 80 کسان په رڼا ورځ کې سره د کلاشنکوف ورځي او دوی زموږ اف آی آر نه دی اخیستی. ګنټه یوه نیمه ډي پي او دفتر کې مشران ناست، څه مینت، څه زارې، څه ګرم، څه یخ، څه په مشکل یې زموږ د اف آی آر اخیستی دی. نو د پولیس دا هیلپ موږ سره
په موقع چې کوم هیلپ او هم تاسو ته پته ولګي. کمشنر صاحب او د ډي سي صاحب دا هیلپ چې په 2 میاشتو کې زما اپلیکیشن نه رسي هلته، نو دا هغه انتظامیه چې دی بلیم کوي هغې موږ صدا کړي، دا دی ځان کور کولو دپاره. ځکه ټول فورس د پولیس خاص کر نور انتظامیه په دې هغې کې د ایڈمنسټریشن نیم پیج د هغې سانه رول کې دي، خو پولیس خو کنفرم خبره ده چې هغې سره فل په دې کې هیلپ شوی دی. دا پوینټونه مې لږ لیکلي ځکه چې خبرې ډېرې دي او کوشش مې دی چې ډېر ایکسټرا اخوا دې خوا ته لاړ نه شم. او دې چې کوم دی نو دا 3 فلینکوچه او 15 ګاډي د سړو او د اصلي ډک د عمرزو د سره را روانېږي، په دې باندې څه چک نشته، په یو ځای کې دې چک نشو. دا 3 وانړونه چې کوم دي 15 ګارډز ایلیګل بلټ پروف ګاډو کې ګرځي، دې نه چا تپوس نه کو. نو انتظامیه او پولیس چې کوم دی په دې کې زموږ هیڅ قسمه فیور نه دی کړی، بلکې زه به دا ریکویسټ کوم، زه به دا ریکویسټ پولیس ته هم کوم، ډي پي او صاحب ته، آر پي او صاحب ته، ډي سي صاحب ته، کمشنر صاحب ته، چې دې نه پس موږ سره زیاتې ونه شي. چې کوم کار را سره تر اوسه پورې وشو هغه وشو، دې کې به د الله رضا وي، خو دې نه پس د مهرباني وکړي چې موږ سره دې نه پس زیاتې ونه شي. دا قبضه ګروپ چې دی دی باندې بې شماره اف آی آر د 302 د قبضو او تاسو نوم اخلي، هغه اف آی آر په ریکارډ په تاڼو کې پرتې دي. د دې هسټري چانه پټه پناه نه ده، او زه خو اوسه پورې چا دا نه پېژندم، خو دا ده چې خیر دی 2-4 خلک هم پېژني. د ما د والد صاحب محمد علي خان نوم دی، د جان خان وسیم جان آباد اوسېدونکی یم. زموږ د خیر د علاقې کې تپوس وکړي، ایجنسیانو والا شته، پولیس والا شته، آی بي والا شته، انټیلیجنس والا شته، چې دا څنګه خلک دي. په ما باندې یا زما په خاندان یا په قوم کې که په چا باندې څه غلط اف آی آر یا که چا چاته دشمني کړي یا که چا چاته په زوره انچ ځمکه چا نه نیولي، خو بس هغه کاغذ دې روړي، هغه پروف دې روړي، مونږ ته دې وښیي. مونږ شریفانان خلک یو، د جنګ جګړو نه یو، او چرې هم جنګ جګړه نه غواړو. دا دې چې کوم د ځمکې ریټ هم کړی، دا هم د مارکیټ نه 15 لک روپۍ سوا جرګې والا کړی، خو ما له واک اختیار ورکړی، ما نه شو کولی دا جنګ جګړې خلکو سره نه شو هغه شی ټینشنونه به دا کیسه راغونډوي ورې کوله. خو دا یو سړی چې دا نه مجبوره کړي، نو په دې کې بیا بله لاره ماته نه ښکارېده. مونږ خپل سیلف ډیفینس کړی دی، او دا زما په خیال په اسلام کې هم زما حق دی، په آئین کې هم زما حق دی، او دې کې به څوک هم ماته دا ونه وایي چې دا هم غلط کړي دي. پاتې شوه د دغې افضل ګروپ دې سره ښه پوره سپورټ دی، پولیټیکل بیکینګ دی ورسره، زموږ د لوکل اے این پی پوره سپورټ دی ورسره. دا کوم پریس کانفرنس چې وکړې دی، خبره نور هم کنفرم شوه، ظاهره شوه، ټوپک د دې دی کوریج ولا بل څوک ورکوي، او دا بس یو بزنس وینچر دی چې دی پکې لګیا دي. او دا اولنی ځل نه شو، د تنګي نه تر واله موټروې خولې پورې زما په خیال یو 30-40 په د قبضې ځایونه دي مخکې تر اوسه پورې نیولي. نو هغې ورسره بیکینګ دی. دا خلک چې دا نه سټرانګ دي، دا په څه وجه سټرانګ دي، او د دې همدغه مین وجه ده چې یو خو لاندې پولیس کې لوور لیول باندې ټول دې سره انوالو دي، ټول دې سره په یوه پاڼه دي، او بر نه پرې د دې لاس دی د نورو مشرانو. باقي پاتې دې بل ورځ پریس کانفرنس کې یو خبره په آخره کې وکړه د نادیه بیبي چې که ماته څه کېږي نو د دې به ذموار فضل خان کمشنر صاحب یاد کو او زه یاد کړم. زه تاسو نه یو تپوس دا کوم چې دې زنانه ته د ډے ون نه ما په یو شي کې انکار نه دی کړی، او اوس هم ورته تاسو ټول ناست یې، دا آفر دی چې راشه چې دا هر څه دله درکړم. 2 کسان کېنوي چې دا هر څه دله درکړم، انکار مې ته یو ظلم نه دی کړی. او دې یا په کمکلتیا کې، ناپوهۍ کې، یا چا غلطه کړې ده، هغې سره اګریمنټ هم کړی دی، هغې له پاور اف اټارني هم ورکړې ده
نو دې په نقصان کې د چا فایده ده؟ دا که هر څه زما د بچو مور ده، حق یې زه ورکوم، د دې په نقصان کې ماته هیڅ فایده نشته، په دې به یو ماشوم هم پیږي. خو دا یې خلکو ریکارډ خلکو ته معلوم دی، دنیا ته خبر دی چې دې ځمکو د پاره دې ټول مړي کړي دي. نو که دا یو زنانه ته دې څه نقصان ورسو، دا ټول هر څه دې ته پاتې کېږي. د چې اګریمنټ شته، پاور اف اټورني شته. نو دا خبره په ذهن کې دا خلک کینی چې که زما د سابقه وایف ته یا ما ته یا زما بچو ته یا زموږ په خاندان قوم کې په دې وخت کې چاته هیڅ قسمه نقصان ورسېده، هغه د بشیر خان، افضل بشیر، شکیل بشیر، خلیل بشیر او ایمل خان نه به خلاصه نه. زما په خیال خبرې خو نور هم کولی شو، خو چونکې دا کیسه لږه اوږده شوه الریډي، دا خبرې په دې ځای راغونډې کوم او که څه ستاسو څه تپوسونه هغه کولی شئ. د کمشنر صاحب خو یو جوډیشري څه کار نشته او اف آی آر کې چې د هغې نوم راغلی، لکه ما خو تاسو ویې زه په موقع نه وم اف آی آر شوي دي، خو دا ټول د هغې په ایما باندې شوي دي. مونږ دا نه دي ویلی چې دا یا په موقع وه یا نه وه، هغې نه خو زه خو نه یم خبر رایې وخت سره، دا خو اف آی آر نه پس خبرې چې دا کوم ځای کې وه کوم ځای کې نه وه، د هغې په ایما شوي دي دا. او بل دا ده چې کمشنر صاحب لکه زه به تاسو ته دا ووایم، دي هغه پټواري م راته یاد کړي چې پټواران هم دې بدلي. دا یو بل ډاکومنټ ما نه ایر شو چې د ریونیو ډپارټمنټ موږ سره څه هیلپ دی. دا زما د اړخ نه پولیس والو یو فیک اپلیکیشن ریونیو ته فارورډ کړی چې موږ ته د دې ځمکې ډیمارکیشن وکړي. ډیمارکیشن څه لپاره وکړي چې دې ته یو کاغذ په لاس کې سرکاري ورشي، دې په دې ځمکه راشي. آیا ځای کې چې کوم پټواري د 2 کالو نه ناست دی، ما له نوم هم نه راځي، هغه ورته دا رپورټ کې لیکلي چې د دې ډیمارکیشن ناممکنه ده، ځکه دې کې سرکاري تقسیم نه دی شوی. دا خبره چې هغه په رپورټ کې راوسه ور یې کړه، نو د دې خلکو هغه ته بیا دھمکیانې شروع شوې. هغه کمزوری سړی و، هغه عاجز اپلیکیشن ورکړو ځان یې دغه ځای نه بدل کړو. دې چې پټواران یې بدل کړي دي او دا یې کړي 2 کالو نه یو پټواري دی او دوی په دھمکیانو باندې دغه ځای نه تللی دی. نیکسټ کوېسچن جی. हाँ जी, गोरे जी जी یاره جی دا خو اوس ټول مونږ دپاره نوې خبرې دي که نه جي. بیک ګراؤنډ باندې څه لګیا دي هغې باندې به اوس مونږ ځان پرې وښودی. کیس پورې دا وایم چې دس از کمپلیټلی ا نان پولیټیکل کیس. دا یو کورنۍ مسله وه، په دې کې د پالیټکس هیڅ کار نشته. د کور مسله په کار دا چې په کور حل شوی، خو دې ته اوس پولیټیکل مسله جوړي، خاص کر ایمل خان. دا پولیټیکل مسله نه ده، دا د یو ښځې خاوند ترمنځ د مهر مسله وه او چې څه یې نه پس شوي هغه ټول ستاسو وړاندې دي. د فضل خان بجي ته تاسو دا جواب درکم چې زمونږ تعلق زمونږ او د دغه کورنۍ دا نه زوړ تعلق دی چې نثار محمد خان او محمد علي خان، د فضل خان پلار او زما والد صاحب، دا لکه د رونو په شان دی وخپلو کې. زما نیکه جان خان او د هغې نیکه یار محمد خان، دا لکه د رونو په شان دی دوی خپلو کې تعلق و. داسې و د دې چې دا تقسیمونه شوي دي د فضل خان د ځمکو، دا مې ټول نیکه کړي دي. نو فضل خان زمونږ رور دی، هغه که ایم این ای دی، هغه پس ته ایم این ای دی، لاول هغه زمونږ رور دی. او په دغه ورځ باندې چې هغه د واقع نه خبر شو، هغه ته چا هم فون نه دی کړی، خپله راغلی دی. او یو رور چې بل رور له په داسې وخت کې منډه ونه وخي، نو په کوم وخت کې به یې وخي؟ دا لاست کوېسچن کې خلي. جی
دې کې چې ما تاسو ته وویل چې زما د ایکس وایف چې ده نادیه بیبي زه به دا وایم چې غوږونه به یې لږ کچوي خلکو خبرو کې به راغلي دې نه چې کوم ټایم ما غوښتی د پیمنټ دپاره هغې ته دې انتظار ونه کړو دا عدالت ته لاړه او چې کله عدالت ته لاړه بیا یې پکې دا بل زیاتې د کارخانې او پکې نور شیزونه شروع کړل زما اړخ نه خو چې دې کله دا کور پرېښې دي ما پې پیسې نه دي بندې کړې تر نن ورځې پورې 2007 پراډو زما په نوم ګاډ دی YD 090 نمبر دی اوس هم د هغې په استعمال کې دی ما دپاره یو FIR کول او ګاډی واپس راوستل ما نه دی راوستی اوسه پورې د هغې ته منتلي پیسې زما نه میلاویږي ما په هر ځای کې د ګوډ ویل جسچر کړی دی هر ځای کې ما دا کوشش کړی چې یار دا کور خبره چې په پرده کې پاتې شي او په حیا عزت کې دا مسله حل شي خو هغه دې داسې نه غوښته نو چې عدالت ته لاړه نو عدالت کې هم دا کوم چې دویم عدالت ته تللی په دغه کې چې کوم جج صاحبه وه هغې 3 میاشتې موږ آوټ اف کورټ سیټلمنټ کوشش کړی دی 3 میاشتې د کورټ نه مخکې آوټ اف کورټ سیټلمنټ موږ ځکه دا ججانو به خپل یو طریقه هغې ډېر محنت پکې وکړو او چې اینډ ته راورسېږو دوی ویډرا شو چې نه بس موږ ټرایل ته ځو ګنې هغې چې کله د آوټ اف کورټ سیټلمنټ کوو نو لاول پکې جج دا خبره وکړه چې یاره په اګډینش بدنه نه غواړي هغې کې څه نشته او دا 2 شیزونه یې د دې ریټ طی کړی یو بله مسله پکې د ریټ هم وه چې هغې کې 25-30 لاک روپۍ ریټ و او دې ته 3 کاله مخکې ما 25 لاک روپۍ آفر کړی کوم چې زما په حساب هغې وخت کې 2-3 لک روپۍ ریټ سیوا و خپله غاړه هم خلاصوله چې قیامت پر ورځ مې غاړه نه بنده او دې ته چا ویل چې هلته 1 کروڑ روپۍ ریټ دی همدغسې ده جي همدغسې راته ښکاري